السلام علیکم ګرانو لیدونکو، څنګه کولی شو په خپل فیسبوک آی ډي باندې شین یا بلو ټیک مار یا بلاک ټیک مار ولګو. دا نهان څنګه په خپل آی ډي باندې لګو. نو راځو دغه ټوله طریقه درته په ویډیو کې هم. نو تاسو سایت ته کوم سکرین ګورئ هغه د محترم استاد حضرت صاحب ویډیو ده. نو تاسو یې کتلی شئ چې په دغه طریقه باندې مونږ او تاسو ډیر په اسانه او ساده طریقې باندې کولی شو چې په خپل فیسبوک باندې ټیک مار علامه ولګو، یعنی هغه پرمختللي پیجونه یا ایډیانې چې په میاشتني ډول باندې ډالري فیسونه لري. نو اوس موږ او تاسو کولی شو څنګه په خپل آی ډي باندې دغه ټیک مار په وړیا ډول ولګو. نو راځو تاسو ویډیو ګورئ. ویډیو کې درته ټوله طریقه په اسانه سره هایلې ده. د فیسبوک آی ډي نوم باندې څنګه لګو ټیک مار. نو راځو ویډیو ټوله په درته هایم. او کچېرې مو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او دا شان ښایسته ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. نو راځو لومړی دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې خلاصوو. دغه اپلیکیشن لینک به زه درته په کمنټ یا ډسکریپشن کې هم واچوم. نو راځو دغه اپلیکیشن خلاصوو چې دا اپلیکیشن کې موږ او تاسو څنګه کولی شو خپل فیسبوک آی ډي ته ټیک مار علامه ورکړو. نو دلته دا اپلیکیشن چې کله خلاص کړو تاسو راځئ زه اکاونټ درته ښایم چې اوس ټیک مار نه لري. نو بیا به څنګه ټیک مار علامه پیدا کوي. اوس یې زه په عملاً درته ښایم. راځم پروفایل ته چې تاسو وګورئ چې تر اوسه پورې کوم ټیک مار نه لري. نو څنګه به وکولی شو چې موږ او تاسو په ساده آی ډي باندې ټیک مار ولګو. حاجي حضرت په نامه باندې آی ډي وګورئ، کوم ټیک مار چې نه لري. نو په دې باندې اوس موږ او تاسو غواړو چې ټیک مار ولګو. نو راځو د دغه لینک رااخلو، یعنی یا نمبر یا کوډ. نو په دغه پروګرام کې موږ او تاسو د آی ډي خلاصوو، کوم چې ما په ډسکریپشن کې درته لینک اچولی دی. راځو په دا کې به خپل اکاونټ خلاص کړو. دلته زه ایمیل یا نمبر اچوم. دلته پاسورډ اچوم. کله چې پاسورډ واچوم په دا کې موږ او تاسو خپل آی ډي خلاصوو. کله چې آی ډي لوګین شي نو تاسو ګورئ چې څنګه موږ او تاسو په خپل آی ډي باندې ټیک مار لګولی شو. نو که دغه ویډیو مو ولیده نور ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو نور ملګري هم په اسانه طریقې سره دغه ټیک مار په خپل آی ډي باندې ولګوي چې دې سره آی ډي ډېره ښایسته ښکاري او یو پروفیشنل اکاونټ، ستاسو اکاونټ یو پروفیشنل اکاونټ ښکاري. نو لږ څه انتظار کېږو، انټرنیټ څه ضعیفه دی په بهانې سره. دغه د اکاونټ خلاص شو. اکاونټ چې کله خلاص شي په دغه پروګرام کې حاجي حضرت په نامه باندې اکاونټ خلاص شو. دلته راځو دغه درې ټک باندې کلیک کوو. دلته څو اپشنې موږ ته راځي. نو موږ او تاسو لومړی په ګیټ بلاک بیج باندې کلیک کوو. ګیټ بلاک بیج باندې به کلیک وکړو. دلته به دا لیکنه راشي اوکې به یې کوو. دغه اوکې باندې کلیک کوو. کله مو چې دی اوکې باندې بیا به دغه پاس درې ټکي نښان چې دی باندې به بیا کلیک وکړو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو بیرته موږ او تاسو راځو بیا په ګیټ بلاک بیج باندې بیا کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو بیا به پاس درې ټکو باندې کلیک وکړو. نو دلته به موږ او تاسو په خپل آی ډي باندې چې کله مو په دې باندې کلیک وکړ نو دلته به بی ویریفای باندې به کلیک وکړو. دلته به موږ ته د نیم، لاست نیم، فرست نیم اپشن راشي. په لومړی کې به خپل فل نیم ولیکو په لومړی خانه کې، لکه زموږ او تاسو د آی ډي نوم چې کوم وي هغه په مکمل ولیکو. په دویمه خانه کې انټر نیم، یعنی انټر فرست نیم هغه لومړنی نوم، او په وروستۍ خانه کې به تخلص ولیکو. که د منځ خانه اپشنل ده، که چیرې نوم لرئ ولیکئ که نیمه یې لیکئ. دلته به اډ باندې کلیک وکړو، سیو به شي. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو بیا موږ او تاسو راځو په د پاس درې ټکي نشان باندې کلیک بیا کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو بیا موږ او تاسو راځو په ګیټ بلاک بیج باندې بیا کلیک کوو. کله مو په دې باندې کلیک وکړو اوکې کوو. نو چې په دې باندې ما کلیک وکړ نو دا طریقه مو چې کله وکړه لاندې د وټر مارک علامه ګورئ په دې باندې کلیک کوو او اوکې کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو دې ته بیا راځو، بیا دوباره په دې باندې کلیک کوو، بیا اوکې کوو. نو دې نه وروسته به زموږ او ستاسو اکاونټ خپل آی ډي ته به لاړ شو. هغه آی ډي به چیک کړو چې څنګه که زموږ په آی ډي باندې وټر مارک یا ټیک مار لګېدلی دی او که نه ده لګېدلی.
نو دا طریقه په دې طریقې باندې راځم اکاونټ ریفریش کوم. تاسو به اوس په خپله وګورئ چې څنګه ټیک مار علامه زموږ په اکاونټ باندې لګېدلې ده او که نه ده لګېدله. یو څو دقیقې انتظار کیږو. نو په دې طریقې باندې موږ او تاسو کولی شو په خپله آی ډي باندې ټیک مار علامه ولګوو. نو دا وه د ټیک مار لګولو تر ټولو اسانه او ساده طریقه. تاسو وکتئ ګورئ دلته یې درته په نښه کوم، دغه د ټیک مار علامه لګېدلې ده زموږ او تاسو په اکاونټ باندې. نو که چیرې مو دغه طریقه خوښه شوې وي ضرور یې د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. نو دا وه د بلو بیج لګولو طریقه په خپل فیسبوک اکاونټ باندې. نور مو وخت نه نیسم، نور مو په خدای سپارم. الله مو مل شه.